د پړانګ وینه زما د والد صاحب د ګس غاړې نه لکه دې ځای نه وینه اوس کله لاړه لکه دې ځای نه افسوناک لکه زما مور چغې ولې دغه ځای کې او ما زه چې رالم نو دا پلار مې دغه ځای نه موږ اوچت کړو نو هغه ټیم چې موږ باندې د قیامت نه خواجي لکه اوس زما زړه ومه لکه هغه ځای ته چې ګورم هغه ټیم ته چې ګورم هغه وخت ته چې ګورم نو زما زړه اوس ومه دړ کوي او دړناک دی. دغه ګلزرین دی چې 15 ورځې وړاندې هم په دغه ځای کې یو پړانګ د پلار مات کړی و او همداسې 14 نورې پیښې په تیر شوي یو کال کې ولیدې شوې چې پکې پړانګانو انسانان مات کړي دي. نو ځکه د بټګرام ملنګ خان ډیرای دغه 80 کلن مشر حکومت باچا هم د ځنګلي ځناورو او انسانانو خپلمنځي جګړې ډیر فکرمند کړي. نو دا دومره پریشانی جوړه شوه چې اوس نو ګذر ته هم څوک نشي تللی نه زنانه تللی شي نه انسان تللی شي دغه خو وینه پکار ده دی خو چې څه شي باید دغه کېږي دغه وینې سره کار دی وینې څکي او دومره مصیبت جوړ شوی دی پورې علاقې لپاره دا مصیبت جوړ شو. مدثر شاه چې یو خبريال او د انسان او ځنګلي ځناور په جګړه تحقیق هم کړی دی وای د انسان او ځناور چې څنګه فطرت او مزاج د یو بل نه بدل دی همداسې قدرت دوی ته د اوسېدو دپاره د یو بل نه ځانګړي ځایونه ویشلي دي او دغه جګړه هم ځکه را پیدا شوې چې د انسانانو آبادي د ځنګل دننه او د غره تر څوکو ورسېدله کوم چې قدرتي توګه د دغه ځناورو په برخه رسیدلی دي. مونږ انسان هغه ځای له ورسېدو لکه د غرونو سر کې هم کورونه جوړوي او چې دغه د ځناورو دپاره کوم کورونه ونې بوټي دا چې دا هم ختم کړل. انسان خپله تباهۍ ته هم روان دی او د خپلې تباهۍ سره سره د ځناورو د ژوند او د ځناورو د بقا او د ځناورو د سکون د ځناورو د آرام هم تباهۍ طرف ته کارونه شروع کړي دي. دغه به څه امپیکټي مونږ ته ګوره ډېر کم معلومات لکه مونږ ته ډېر کم نتایج در وتلي چې په لنډي کوتل کې یا په وزیرستان کې یا په باجوړ کې یا په شانګله کې یا په دغه علاقو کې په بټګرام کې په مانسیرا کې ځناورو په انسانانو باندې حملې شروع کړي څله چې کورونه یې ولته وکړي. دغه هغه پوینټ دی دا هغه شی دی چې انسان له اوس پکار دی چې سوچ وکړي. د حکومت لخوا چې د ځنګلي ځناورو د خصماني او حفاظت دپاره د وایلډ لایف په نوم یو اداره هم موجود ده. د دغه ادارې شمالي برخو یو سیمهیز مشر نیاز محمد خان وایي د انسانانو او ځنګلي ځناورو ترمنځ دغه جګړه په اوسني وخت کې یو چیلنج جوړ شوی. دې وخت کې د انسانانو او د ځناورو په منځ کې چې کومه جګړه دا یو لوی چیلنج دی او د دې چیلنج د مخنیوي دپاره موږ وایلډ لایف ډپارټمنټ هم کار کو خو انسان چې کم نقصان د ځناورو ته ورکوي نو هغه په عقل او په شعور او په سوچ ورکوي او ځناور خو پس ریاکشن کوي چې د هغې جالو ته ورسېدله دا انسانان د هغې جالې قبضه کړي نو هغې چې کله پې حمله وکړي نو هغه شی رپورټ کیږي خو د ځناورو مرګو اوسه پورې ډېره کمه رپورټ شوې ده. زموږ وایلډ لایف ډپارټمنټ هم لګیا دی او موږ نورو خلقو کې عوام کې هم دا یو شعور پیدا کو چې د دې جګړې او دا چیلنج لږ کم. روان کال چې د انسانانو لخوا تر 1400 زیات پړانګان وژل شوي چې اخري 3 کلونو کې دغه شمیره د 100 هم اوښتې یو خوا چې دغه ځنګلي ځناورو کې د ځنو نسل د خطر سره مخ دی نو بل خوا انسان ته زیان رسونکي ځناورو د ویرې د خیبر پښتونخوا غریزو سیمو اوسیدونکي هم فکرمند ښکاریږي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا بټګرام.